بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته ښه راغلاست. په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمو پرتن وي. دا چې په تېره ویډیو کې موږ د سټارټ منیو سیټینګ او همدارنګه سټارټ منیو مو د خپلې خوښې مطابق څنګه برابرولی شوه، نو موږ موضوعات تر بس لاندې ونیول، خو دغه برخه پاتې شوې وه. نو راځو نن ورځ په دې برخه باندې غږیږو. لومړی سویچ یوزر. آیا سویچ یوزر دنده څه ده؟ کله که موږ وغواړو له یو یوزر نه بل یوزر ته په خپل کمپیوټر کې سویچینګ وکړو، له یو یوزر نه بل یوزر ته لاړ شو، خو زمونږ موجوده پروګرامونه د په عادي حالت پاتې شي، دا د نه کلوز کېږي، نو موږ له سویچ یوزر نه ګټه اخلو. خو د سویچ یوزر په وخت کې موږ به په لومړی یوزر کې هم ساینډ ان وو او دوهم یوزر ته موږ بیا هم تللی شو، یعنې له لومړی یوزر نه موږ ساین اوټ کېږو نه. دوهم راځو په دې ځای کې لاګ آف د لاګ آف دنده دغه ده چې موږ به له لومړي یوزر نه ساین اوټ کېږو، دوهم یوزر ته به ځو او زموږ موجوده خلاص شوي پروګرامونه به ټول کلوز کېږي. په دې وخت کې به ټول پروګرامونه کلوز شي، موږ به له لومړي یوزر نه ساین اوټ شو، دوهم یوزر ته به ساین ان کېږو. دریم راځو په دې ځای کې تاسو ګوره لاک. که چېرته موږ خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی وي، موږ وغواړو چې موږ کمپیوټر دې زر لاک شي، نو موږ راځو په لاک باندې کلیک کوو، موږ کمپیوټر به زر لاک شي. دا چې اوس ما پاسورډ نه دی ورکړی، که چېرته ما پاسورډ ورکړی وای چې ما یو کلیک کړی وای، نو ما نه به مستقیم ډول پاسورډ غوښتلو، خو دا چې اوس پاسورډ نشته، زه مستقیم ډول ډیسکټاپ ته راغلم. څلورم راځو په دې ځای کې سلیپ. تاسو ګورئ د سلیپ په حالت کې زمونږ کوم سیشن چې دی هغه په میمورۍ کې ساتل کېږي، خو زمونږ خلاص شوي پروګرامونه په عادي حالت پاتې کېږي، هېڅ ستونزه نه پېښېږي. په هغه وخت کې موږ له سلیپ نه ګټه اخلو. که چېرته موږ غواړو د یو څه یا د کم وخت لپاره موږ خپل کمپیوټر استعمال نه کړو، خو موږ خلاص شوي پروګرامونو ته زیان هم ونه رسېږي، د کمپیوټر چارج مو هم ډېر کم مصرف شي، نو موږ له سلیپ نه ګټه اخلو. پنځم هایبرنیټ. د هایبرنیټ او سلیپ ترمنځ فرق دغه دی چې د هایبرنیټ چارج مصرفېدل به د سلیپ په نسبت بیخي کم وي. د دواړو په استعمال سره زمونږ خلاص شوي پروګرامونه نه بندېږي، د دواړو په استعمال به زمونږ دغه اوپن یا خلاص شوي پروګرامونه همداسې خلاص پاتې کېږي، هېڅ ستونزه نه ورته پېښېږي. خو زه ریکمانډ یا سپارښتنه د دې کوم چې تاسو باید کله چې نه غواړئ له کمپیوټر نه د یو څه وخت لپاره ګټه واخلئ، تاسو هایبرنیټ استعمال کړئ. د هایبرنیټ چارج چې دی د سلیپ په نسبت ډېر کم دی. په دې وخت کې زمونږ کمپیوټر چې دی ټرن آف کېږي، کمپیوټر مو ټرن آف شي، چارج بیخي کم مصرفېږي، او که چېرته موږ وغواړو موږ بیا واپس کمپیوټر چالان کړو، نو موږ کمپیوټر بیا چلانېږي، ټرن آن کېږي او چارج مصرف به بیخي کم وي. خو د سلیپ په نسبت سلیپ کې بیا زموږ سیشن چې دی هغه په میمورۍ کې ساتل کېږي او چارج چې دی لو پاور سټیټ ته ځي، یعنې کم مصرف ته ځي. خو ریکمانډ خبره د هایبرنیټ باید موږ تاسو استعمال کو. د سلیپ په نسبت هایبرنیټ چارج بیخي کم مصرفېږي. او راځو ریسټارټ ته. د ریسټارټ په وخت کې زمونږ کمپیوټر یو ځل شټ ډاون کېږي، له هغې وروسته بیا وینډوز څنګه کېږي سټارټ کېږي، خلاص شوي پروګرامونه ټول له منځه ځي، بندېږي. نو دغه وه د سټارټ بټن برخه. که بیا هم په کوم ځای کې پوښتنه یا مشکل لرئ، نو کولی شئ له ما سره تماس ونیسئ. تر بیا هېڅ چارې، الله مو مل شه.